شالوم ګرانو اوریدونکو خویندو او وروڼو ستړي مسئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. زما دعا او هیله همیشه د خدای څخه و تاسې ټولو دپاره دا ده چې تاسې د هغه د مینې محبت بخښنې فیض او رحمت څخه برخمن سئ او د هغه رحمتونه او برکتونه دې همیشه ستاسې په ژوند کښې شتون لري یا موجود وي. ګرانو ملګرو دا د مسیحي افغانانو انټرنیټي تلویزیون دی او موږ د دې تلویزیون د خپرونو د لارې هڅه کوو چې تاسو ته د خدای د کلام په هکله د خدای د ذات او د احکامو په هکله معلومات درکړو. دوستانو زموږ خپرونه یعنی دغه خپرونه کومه چې ده موږ په دغه خپرونه کښې هڅه کوو چې تاسو ته د مسیحیانو د لمونځ او عبادت په هکله معلومات درکړو. یعنی دا چې مسیحیان لمونځ کوي عبادت کوي او دا چې مسیحیان سره کم لمونځ کوي سره کم عبادت کوي. د مسیحیانو عقیده د لمونځ او عبادت په هکله څه ده او دا چې د مسیحیانو د لمونځ کولو طریقه او د عبادت کولو طریقه کمه ده او څه رقم ده. دوستانو په دغه خپرونه کښې به موږ هڅه وکړو چې د دغو شیانو په هکله و تاسو ته معلومات درکړو. اوله خبره دا ده دوستانو چې مسیحیان لمونځ کوي. لمونځ څه ته وایي؟ لمونځ یعنی دعا یعنی عبادت کول یعنی د خدای ستاینه ویل یعنی هغه وخت چې په عربي کښې ورته څه وایي؟ صلات وایي یعنی د خدای تسبیح ویل یعنی د خدای درود ویل یعنی د خدای تحسین کول د خدای ستاینه کول د خدای هغه عبادت کول و دې ته څه وایي؟ لمونځ وایي. نو مسیحیان لمونځ کوي لمونځ کوي خو د مسیحیانو دغه لمونځ یا عبادت چې دی هغه حقیقي او رښتینی عبادت دی نه د نورو خلکو په شان. یعنی مسیحیان د مسلمانانو په شان داسې نه کوي چې یوازې پر عربي ژبه باندې لمونځ وکړي یوازې 15 وخته لمونځ وکړي او د مسیحیانو دغه د عبادت وخت چې دی هغه هم ټاکل سوی نه دی. د مسیحیانو هغه الفاظ کوم چې دوی خپل په لمونځ کې وایي د لمانځه الفاظ هم تعیین سوي یا ټاکل سوي نه دي. د مسیحیانو د عبادت طریقه او حرکات هم د مسلمانانو په شان ټاکل سوي نه دي. خو دا چې مسیحیان غواړي چې خپل د زړه څخه یعنی په پوره ایمان سره په روح سره په پوره هوش او فکر سره د خدای عبادت وکړي. مسیحیان خپل پر ژبه باندې لمونځ کوي یعنی که باید پر پښتو ژبه باندې لمونځ کوي که چیرې باید فارسیوان وي نو باید پر فارسي ژبه باندې لمونځ کوي که چیرې باید انګریز وي نو باید پر انګریزي ژبه باندې لمونځ کوي که چیرې باید د هندوستان څخه وي نو هغه پر هندي ژبه باندې لمونځ کوي. یعنی زه پوره ازادي لرم چې وکولی سم خپل پر ژبه باندې لمونځ وکړم. او کله چې باید لمونځ کوي د خدای عبادت کوي او د خدای طاعت او عبادت او لمونځ ترسره کوي او باید نه غواړي چې یو څه شیان د یو کتاب څخه که هغه د انجیل د کتاب څخه وي یا د سپیسیلي کتاب څخه وي هغه شیان یو څو آیاتونه حفظ کړي بیا هغه هر وخت ووایي. لکه دا مسلمانان چې دي هغوی د قرآن یو څو سورتونه حفظوي او کله چې دوی لمونځ کوي بیا هغه سورتونه وایي یا او باید کله چې لمونځ کوي هغه غواړي چې خپل د زړه څخه په ښه سوچ او فکر سره هغه شیان چې د خدای د ستاینې وړ دي هغه ووایي. یعنی باید وایي که چیرې باید یو غواړي چې په رښتیا سره د رښتیاګو حقیقت د رښتیاګو عبادت وکړي نو باید د خدای و حضور ته ځي او داسې لمونځ کوي چې خدایه زه ستاینه کوم زه ستا لویې وایم خدایه ته په رښتیا سره د عبادت او د ستاینې وړ یې خدایه زه ستا څخه شکرګزار یم خپل د ژوند په خاطر دغو نعمتونو په خاطر خپل د ایمان په خاطر خپل د خلاصون په خاطر خپل د مسیح ایمان په خاطر خدای زه ستا څخه شکرګزار یم خپل د دنیا د خلکو په خاطر د ټولو نعمتونو او برکتونو په خاطر خدای زه ستا څخه شکرګزار یم ستا د محبت په خاطر ستا د مینې په خاطر. او باید داسې دعا کوي چې خدای ته و ما ته برکت راکړه او دغو خلکو ته برکت ورکړه. که چیرې باید یو مشکل ولري نو هغه د خدای حضور ته ځي د لمانځه پر مهال د خدای څخه غواړي چې خدای ته زما دا مشکل راته حل کړه خدای ته ښه
پوهېږي. که چیرې عبید ناروغ وي مریض وي نو هغه بیا هم د خدای حضور ته ځي او د خدای څخه خپل شفا غواړي د نورو خلکو دپاره شفا غواړي. که چیرې نور خلک په ستونزو او مشکلاتو کې وي نو عبید ځي د هغوی د ستونزو دپاره دعا کوي د هغوی د مشکلاتو دپاره دعا کوي. که چیرې عبید غواړي چې د یو شي دپاره چې د هغه دپاره ضرورت لري یا نور خلک د هغه دپاره ضرورت لري عبید ځي د خدای حضور ته او د خدای څخه د هغه شي دپاره دعا کوي چې خدای دغه شی ماته راکړه یا ته خدای دا خلک داسې یو خواست لري. که چیرې د هغوی خواست ستا د خواست سره مطابق وي نو خدای ته د هغوی سره مرسته وکړه د هغوی کوم احتیاجات چې دي کوم اړتیاوې چې دي هغه ورته پوره کړه. نو دوستانو موږ داسې لمونځ کوو یعنې زه د خدای خدای د خدای ستاینه په حقیقت سره په رښتیا سره کوو. دا څرنګه لمونځ دی چې ته ځې خپل د لمانځه پر الفاظو باندې هم نه پوهېږې پر یو بله ژبه باندې چې ته پر هغه باندې هېڅ ډول مهارت او دغه نه لرې پر هغه ژبه باندې نه پوهېږې ته ځې پر هغه باندې لمونځ کوې ستا حرکات ټول تعین سوي دي د ستا د لمانځه وخت چې دی هغه درته تعین سوی دی همدغه یو غلط کار دی. موږ مسیحیان هر هغه وخت چې یعنی د سهاره څخه تر ماښامه پورې هر هغه وخت چې وي موږ ځو د خدای حضور ته او دعا کوو. وخت نه لرو د عبادت دپاره. موږ هیڅ وخت هم نه قضا کېږي نه قضا کېږي. زموږ خدای چې دی هر وخت حاضر دی چې زموږ طاعت او عبادت ومني. زموږ عبادت چې دی وخت نه لري او هیڅکله هم نه قضا کېږي. موږ 24 ساعته که چیرې وغواړو د خدای خپل خدای عبادت کولی سو. موږ 15 وخته لمونځ نه لرو. 15 وخته څه شی دی؟ موږ غواړو چې ټوله ورځ د خدای پر عبادت او په لمانځه باندې تېر کړو. هر هغه وخت چې زموږ دپاره فرصت ته مساعد سي نو په هغه وخت باندې د خدای حضور ته ودرېږو او د خدای لمونځ وکړو د هغه عبادت ستاینه وکړو د هغه طاعت او عبادت وکړو. نو دوستانو مسیحیان لمونځ کوي عبادت کوي د خدای طاعت او عبادت ترسره کوي. که چیرې ځینې خلک ستا او هغوی وایي چې یا مسیحیان لمونځ نه کوي یا طاعت او عبادت نه کوي د هغوی دا خبره کاملا غلطه ده. نو خو زموږ لمونځ حقیقي لمونځ دی رښتینی لمونځ دی نه د مسلمانانو په شان. پوه شولاست؟ موږ خپل د لمانځه پر معنا باندې پوهېږو. هر هغه څه چې وایو هغه د دغه ځای څخه نه راځي چې کوم چې حفظ سوي یا موږ د خپل د زړه څخه او خپل د عقل څخه د هوش څخه د حالاتو په مطابق زو د خدای عبادت کوو. که په هغه وخت کې چې موږ وغواړو کولی شو د خدای حضور ته ولاړ شو او د خدای عبادت وکړو. نو دوستانو دا د مسیحیانو د لمونځ طریقه ده. اول وخت نه لري. هر هغه شی چې موږ وغواړو خدای ته کولی شو چې ووایو. داسې نه دی چې ته ولاړ شه د قرآن یا د انجیل یو سوره حفظ که او راسه هغه خدای ته ووایي. دا څه معنا لري؟ دا څه معنا لري؟ هیڅ معنا نه لري. دا غلط کار دی. دا خو عبادت نه دی. عبادت هغه چې ته ویل کېږي سړی د خدای حضور سړی د خدای حضور ته ولاړ شي او د خدای څخه دې دا وغواړي چې خدایه زه دغه مشکل لرم زه دغه ستونزه لرم زه شفا ته ضرورت لرم زما دغه امید دی دغه هیله ده خدای زه دا ستا ستاینه وایم دغه شکرګزاري کوم خدای زه غواړم چې د ستا و نوم ته لویه ورکړم. دغه ته وایي عبادت او خدای هغه عبادت مني. نه دا چې ته ولاړ سې او سوره حفظ که او راسه 15 وخت هغه هم د لمانځه دپاره وخت وټاکه او راسه د خدای عبادت وکړه هغه هم ژر ژر یې ترسره کوه چې بس بالا نو لمونځ دغه ختم شي چې ته ولاړ سې خپل په کار پسې. یا ته ځې په جماعت لمونځ کې د جماعت لمونځ څه شی دی؟ یوازې یو امام یو څه وایي ته بس چپ ولاړ یې. یا هغه لمونځ دی. لمونځ هغه ته ویل کېږي چې سړی ولاړ سي او خپل د ځان سره کښېني یوازې کښېني د خدای په حضور کښېني او د خدای عبادت وکړي. زه غواړم چې د خدای دپاره هغه الفاظ استعمال کړم هغه الفاظ وکاروم چې هغه د ستاینې د شکرګزارۍ او هغه د تحسین هغه د عبادت او د طاعت الفاظ وي. نه دا چې زه ولاړ شم امام یو څه وایي هغه هم د لمانځه په معنا باندې نه پوهېږي بس زه په هغه پسې اقتدا کوم. دا وایم غلط کار دی. خیر مسیح دلته عیسی مسیح په انجیل کې داسې راته وایي چې انجیل دلته یو ښځه ده هغه د عیسی مسیح سره ناسته ده او هغه ښځه د عیسی مسیح څخه داسې یو پوښتنه کوي چې عیسی مسیح
موږ خو سامریان یو، موږ د خدای عبادت پر دغه غره باندې کوو، او تاسې یهودیان یاست او تاسې د خدای عبادت پر هغه مطلب چې شي ورته وایي معبد باندې کوئ، چې پر هغه د اورشلیم په معبد باندې د خدای عبادت کوئ. نو آیا ستاسې عبادت یا لمونځ د خدای د منلو د قبول وړ دی یا زموږ؟ عیسی مسیح و دغه ښځې ته څه وایي؟ راځئ چې هغه وایو. د یوحنا څلورم باب او 24 آیات. سامري ښځې د خپل مذهبي دود په باره کښې خبرې وکړې. عیسی وویل چې د مذهبي مراسمو د سرته رسولو ځای او د عبادت ځای کومه مهمه مسله نه ده. ډیره مهمه خبره دا ده چې د خدای عبادت باید په هغه حقیقي شکل سره چې دی وکړو. یوازې د مذهبي مراسمو په سرته رسولو سره خدای نه خوشحالیږي. مهمه خبره دا ده چې خدای روح دی او خلک باید په هغه قسم د هغه عبادت وکړي لکه څنګه چې هغه واقعا دی. خدای یوازې د کلیسا په غړیتوب او مذهبي مراسمو په سرته رسولو باندې نه خوشحالیږي. خدای به هیڅکله راضي نشي تر څو عبادت حقیقي او روحاني نه وي. حقیقي عبادت هغه عبادت دی کوم چې مقدس کتاب د هغه تعلیم ورکوي. روحاني باید په اخلاص او د روح القدس په اساس وي. نو دلته عیسی مسیح وایي چې د عبادت دپاره وخت او ځای مهم نه دی. سړی چې کله عبادت کوي باید چې هغه د انسان د روح څخه وي، او هغه د انسان باید خپل د زړه څخه خپل د روح په واسطه د خدای د روح سره، ځکه چې خدای روح دی، اړیکه ونیسي او د خدای عبادت وکړي. نو هغه ته وایي رښتینی عبادت یا لمونځ. دوستانو که چیرې موږ وغواړو چې د مسیحیانو د لمونځ په هکله یا د عبادت په هکله پوره معلومات حاصل کړو، نو موږ کولی شو چې د رسولانو د اعمالو د کتاب 2 باب یا د رسولانو د کارونو د کتاب 2 باب ووایو. هلته موږ ګورو چې مسیحیان څه ډول عبادت کوي او د مسیحیانو دغه عبادت او لمونځ چې دی د کومو اجزاو څخه جوړ شوي، یعنې د مسیحیانو دغه عبادت چې دی لمونځ چې دی څه ډول دی، څه رقم دی. خو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسې ټول باید پر دې باندې پوه شو چې مسیحیان لمونځ کوي. د مسیحیان دا کوم لمونځ او عبادت چې دی هغه د مسلمانانو د لمونځ او د عبادت څخه فرق کوي، ځکه چې د مسلمانانو لمونځ چې دی هغه لمونځ نه دی، د مسلمانانو عبادت چې دی هغه عبادت نه دی. مسلمانان چې دی هغوی خپل د عبادت پر معنا باندې نه پوهېږي. مسلمانان مجبوره دي چې پر عربي ژبه باندې لمونځ وکړي. مسلمانان مجبوره دي چې د قبلې خواته خپل مخ وګرځوي. مسلمانان مجبوره دي چې په یو ټاکل سوی وخت کښې لمونځ وکړي. مسلمانان مجبوره دي چې 15 وخته لمونځ وکړي. مسلمانان مجبوره دي چې خپل د لمانځه پر مهال هغه حرکات او هغه الفاظ او هغه صورتونه چې د هغوی دپاره ټاکل سوي هغوی تکرار کړي او په تکرار سره یې ووایي او ترسره کړي. خو مسیحیان هغه رقم نه دي. کله چې مسیحیان عبادت کوي، کله چې مسیحیان لمونځ کوي، اول خو د هغوی دپاره د وخت کم محدودیت نشته، او دویم د مسلمانانو لمونځ هېڅ وخت نه قضا کېږي. او دویمه خبره دا ده چې مسیحیان کولی شي چې هر وخت راشي او د خدای عبادت وکړي. او بله خبره دا ده چې مسیحیان کولی شي خپل پر ژبه باندې، پر هغه ژبه باندې چې هغوی تکلم کوي، خبرې کوي، پر هغه باندې لمونځ وکړي، بعد خدای عبادت وکړي. او د مسیحیان کوم خاص ډول حرکات او شیان نه لري چې باید د لمونځ په جریان کښې پر مهال هغه ووایي یا تکرار کړي یا ترسره کړي. مسیحیان کولی شي چې په ولاړو یا په ناستو هم د خدای عبادت او لمونځ ترسره کړي. مسیحیان کولی شي چې خپل د زړه څخه هر هغه څه چې د هغوی په زړونو کې دي او خپل د پوره عقل او هوش سره د خدای حضور ته راسي او لمونځ وکړي، عبادت وکړي، د خدای ستاینه وایي، د خدای شکرګزاري وایي، د خدای د نوم لویي وایي او د خدای نوم ته لویي ورکړي، او راشي هر هغه شیان چې په ژوند کښې ورته اړتیا لري یا نور خلک یې ورته اړتیا لري، راشي د خدای حضور ته پیش کړي او د خدای څخه وغواړي چې هغه شیان یې خپل د خواست او د رضا په مطابق و ټولو ته ورکړي. مسیحیان کولی شي چې په ورځ کې 1000 واره هم لمونځ وکړي او د خدای عبادت وکړي، یا 1 واره وکړي، یا 1000 وارې وکړي، یا 1 وارې وکړي. دا په مسیحیانو دپاره دا هېڅ
کوم د پاره هیڅ کوم داسې یو قانون نشته چې ته باید 15 وخته یا 4 وخته یا 6 وخته لمونځ وکړي. مسیحیان کولی شي چې یو وار د خدای عبادت وکړي یا ټوله ورځ یعنی د 24 ساعته د خدای په عبادت کښې تیر کړي. دوستانو زه کولی شم چې پر پښتو ژبه باندې لمونځ وکړم، پر انګریزي ژبه باندې لمونځ وکړم، فارسي ژبه باندې لمونځ وکړم، پر عربي ژبه باندې لمونځ وکړم. زما دپاره هېڅ ډول قید و قیود نسته. نو دې ته وایي چې حقیقي عبادت. زما دپاره کله چې زه ځم او لمونځ کوم مهم شی څه دی؟ مهم هغه شی دا دی چې زه باید حالت کله چې زه د خدای حضور ته ځم نو زما سوچ، زما فکر، زما عقل باید چې پر خدای باندې متمرکز وي. یعنې زه باید چې یوازې د خدای په هکله سوچ وکړم او هر هغه څه چې زه وایم اول په د هغه پر معنا باندې باید پوه سم او بیا هغه زما د زړه څخه باید چې راوځي او هر هغه څه چې زه وایم هغه باید چې حقیقت ولري. نو دغه او هر د لمونځ چې زه کوم زه د دې دپاره د لمونځ نه کوم چې زه جنت ته ولاړ سم، بلکې زه دا لمونځ د دې دپاره کوم چې زه غواړم د خدای ستاینه ووایم، شکرګزاري ووایم. چې که زه لمونځ هم ونه کړم خدای نه وایي چې ته ولې لمونځ نه کوې، خو زه دا لمونځ د دې دپاره کوم چې د خدای لویي ووایم، د خدای ستاینه وکړم، د خدای هغه شکرګزاري چې دی هغه ادا کوم، د خدای شکرانه او شکرګزاري چې دی هغه زه ادا کوم، د خدای څخه مننه وکړم. نو دوستانو دا وه زموږ د خپرونې موضوع، یعنی مسیحیان پر خدای باندې باور لري او د خدای لمونځ او عبادت کوي، د خدای طاعت او عبادت ترسره کوي. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو ټول مسیح ساته سپارم. مسیح سا او مال سا، ښه ورځ او ښې چارې.